نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. احمد د پلوشۍ لپاره رخت راوړی و چې د ځان لپاره جامې پکې جوړې کړي. سرور خان دا کار وستایه او زیاته کړه چې د احمد د ښې رویې له برکته پلوشه له رواني ناروغۍ ښه شوه. اوس به له زرمینې څخه واورو چې د پلوشۍ په لیدو ولې خوشحالیږي او پلوشه له څه شي سر ټکوي. صبر چې یو شی درته ښکاره کړم. څه شی راته ښکاره کوې وانجلې؟ صبر یو ځلې راواخلم بیا درته وایم. دا دې مورې دا وګوره. ته یې را دې خوا که؟ دا دې په لاس کې دې واخله او ښه یې وګوره. را یې که؟ دا څومره ښایسته کمیس دی. ستا خو نه دی ځکه چې اندازه یې ستا له ځانه غټه ده. زما نه دی مورې، دا ووایه چې څنګه ګنډل شوی. ټولو کې کوم عیب او نقصان نه وینم. ډېر ښایسته ګنډل شوی. دا راته ووایه لورې چې کمیس د چا دی او چا ګنډلی دی؟ په دې نه پوهېږم چې د چا دی مورې، خو ګنډلی ما دی. وی پلوشې لورې، اوس مې باور راغی چې ته بیخي رکه روغه جوړه شوې یې د خیره. ولې مخکې دې نه منله؟ مخکې مې هم منله، خو اوس بیخي ډاډه سوم لورې. احمد بچي ته مې د خدای پاک ښه ورځ ورکړي. که زوم مې دی خو له قمبرګل او ثمرګل راته کم نه ښکاري. ته رښتیا وایې مورې، که د احمد مرسته نه وای زما نه به نن یوه لایقه خیاطه نه وه جوړه شوې. همداسې ده لورې، دا د احمد د مرستې برکت دی. وایم کور دې ودان وي. خدای مورې ولې دې سوړ اسویلی وکړ؟ اسویلی مې نه دی کړی. ووایه مورې څه خبره ده؟ ستا د واده لومړي وختونه را یاد سوه لورې. اوس چې د بدل واده نوم څوک راته یاد کړي، ټول وجود مې له سره تر پښو پرېږدېدو سي. هو ډېرې سختې ورځې شپې مې ترې ولیدې، خو یوې خبرې ته دې پام وي مورې. د څه شي خبره؟ ها نور نو زموږ په ټول ټبر کې د بدل واده ته دې څوک غاړه نه ږدي. ډېر پیغورونه مې واورېدل، ډېرې سختۍ را باندې تېرې شوې. چا لیونۍ بللم، چا د غریبۍ پیغورونه را کول. بدل واده دې ورک سي، نوم دې ورک سي لورې. ورک یې که مورې، نور یې هېڅ مه یادوه. زه وایم چې د چا بدل واده و او ته یې ور وبللې، پام چې ان هغه واده ته هم ور نه شي. مورې څنګه دې له ډوډۍ نه لاس واخیست؟ ځوانې مرګه دې نه سم مړه شوې یم. هغه خبره به دې نه وي اورېدلې چې وایي چاړه که د سرو زرو هم وي څوک یې په خېټه کې نه وایي. څه ووایم مورې، خوښه دې خپله؟ زه ډوډۍ ته نه پاته کېدم، خو په زوره دې را وګرځولم. ځوانې مرګه دې نه سم په کور کې مې ویلو چې ژر بېرته راځم. خیر دی بیا به لاړه شې، نن شپه همدلته پاتې شه. وی ځوانې مرګه دې نه سم په ملک پلا دې ما مه وه. ولې به دې وایي؟ په هغې دومره ګرانه یې چې په ګل دې لا نه وایي. په ګل دې ته مه وار کېږې لورې. هله شازې جنکو ته ورغږ کړه چې تیارې شي. چې نه پاتې کېږي خیر دی ورنارې به کړم. خو دا خو دې څنګه ویل؟ ځوانې مرګه دې نه سم لکه چې کومه خبره دې په زړه کې در وګرځېده. مورې د جمال لالا د لورانو په راتګ ډېره خوشحالېږم، خو له کومې ورځې چې د دوی کډه ستا کره راغلې ده ما ته یې لوی سرخوږی پیدا کړی دی. دا څه وایې لورې چې داسې وي بیا به یې در کره نه در پرېږدم. نه نه مورې هسې نه وایم، د خپلې لور مینې له لاسه ډېره په تنګه یم. کله مینه ستاسو کره درځي او کله د جمال لالا لورانې زمونږ کره. د مینې زړه بیخي له سبق او ښوونځي نه تور شوی دی. ځوانې مرګه دې نه شم، ته خو رښتیا وایه. مینې وا مینې یو ځل کوټې ته راشه. مینې ته څه وایه شازې لورې؟ څه وایې مورې؟
د جمال ماما لورانو ته دې ووایه چې تیارې شي، انا د هغوی له ځانه سره بیایي. الله انا جانې مام در سره بوزه، هلته د ماما له لورانو سره لوبې کوم. بس لام د لوبو نه نه ستومانه شوې. ځوانې مرګه دې نشم، په مینې لمسۍ مې منتونه مه کوه. څنګه منت پې ونه کم؟ داسې هوایي شوې چې انا بله ورځ یې خپله کورنۍ ښوونکې په خپل سر رخصته کړې وه چې مور راته ویلې نن سبق مه وایه. وی دروغ یې ویلي؟ دا خو یې هېڅ ښه کار نه دی کړی. مینې بچی، ځوانې مرګه دې نشم، دروغ ویل لویه ګناه ده. پام چې بیا داسې ونه کړې. دروغجن بني ادم په هیچ ګران نه وي. اوس نو کلک شو. سلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. لوی شو شمسه بچو، له ښوونځي نه رخصت شوې؟ او تا څه شی کول؟ په ځمکه مې موږی ټکوواهه چې بیا غوا پې وتړو. پرېښه به دې وای بابا، ما به بیا ټکوالی وای. تر تا مې نشو کتلی بچو. زه نو بکسه دې له شانه لرې او جامې دې بدلې کړه. خیر، جامې به بیا وباسم. یو خبره مې درته کوله. نن خو راته ډېر خوشحاله ښکارې، لکه چې بریالی راغلی که څنګه؟ نه بابا، یو بله خبره مې درته کوله. زموږ په ښوونځي کې نه د روغتیا کمیټه وه او نه یې خونه. خونه مو ورته جوړه کړه که څه؟ زموږ د معلمانو د کور ودان وې. یوه خوشې کوټه د ښوونځي په کونج کې وه، هغه یې ورته په اشر پاکه او سوتره او رنګ کړه. ښه یې وکړل. کوم شاګرد خواره کوي چې به لکه ما غوندې ولوېد یا به څه نور تکلیف ورته پېښ و، د هغه غم چا نه خوړه. اوس یې لکه چې څوک غمخور پیدا شوی دی که څنګه؟ زموږ استادانو یو کمیټه جوړه کړه، په هغې کې هم زده کوونکي دي هم معلمان. ښه، ډېر ښه. کاشکې دا کمیټه هغه وخت جوړه شوې وای چې ستا لاس مات شوی و. خیر دی، اوس هم ښه شوه چې جوړه شوه. بابا، په بر کلي کې معلم صاحب رحیم خو پیژنې؟ ولې نه پیژنم؟ هغه خو ټول خلک پیژني. د هغه خور ګلالۍ زموږ له صحي کمیټې سره د دواګانو، پلسترونو او نورو طبي شیانو مرسته وکړه. هغوی خو ډېر ښه خلک دي، هر چا ته یې ښېګڼه رسي. ګلالۍ زموږ د ښوونځي ځینې معلمانو او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ ځینې لارې چارې او سبقونه ور زده کړل. خدایا ته ورحمېږې. د قمبرګل مورې، څنګه داسې لاس تر زنې ناسته یو چورتونه وهې؟ نن د طبیعت خټه ښکاري. نور به څه وسي، ستا لپاره خفه یم. زما لپاره ولې خفه یې؟ وښځې سمه کیسه وکړه چې زما دې اندېښنه کړه. خو ته د کلیوالي شورا مشر وې، هغه هم بل چا درنه ونیوله. د دې لوی خفګان به نور څه وي؟ ډېره ساده یې وښځې، زه دې وارخطا کړم. ما ویل که بل څه شوي، په دې کې د خفګان څه خبره ده؟ څنګه نه ده؟ نه ګورې چې له هرې خوا مو کار په ټپه ولاړ دی. کلیوالي شورا وه، له هغې هم ایسته کړې. زه خپل ځان ته په غوسه یم. تا څه کړي چې ځان ته په غوسه یې؟ خو که ما د کوز کلیوالو په مخ کې د بر کلي کیسه نه وای کړې چې ځینې کورنیو ته مؤسسې غواګانې ورکړي، نه به د شورا ټاکنې کېدې او نه به شورا ته ستا پر ځای بل څوک راتلل. دا خبره ما را برسېره کړه. په دې کې ستا هېڅ ګناه نه ده. وښځې هسې ځان ته مه په غوسه کېږه. وایي ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. د شورا مشري خو یې د ټول عمر لپاره زما په نوم نه وه لیکلې. څنګه یې ستا په نوم نه وه لیکلې؟ په خبره دې پوه نه سوم. هر څه خپل وخت لري. زه دا ډېره موده د شورا رئیس وم، وخت مې پوره شوی و، ځکه مو ټاکنې وکړې. وی زما یې بیا په دومره خبرو سر نه خلاصېږي. سر دې خلاص که، د خفګان پر ځای خوشحالي وکړه چې د نرګس په شان تکړه او لوستې ښځه د شورا خزانه داره شوه. صبر چې دلته اوچو. مجیده، دا لرګی دې له کومه راوړ؟
دا مې په ډېرو کمو پیسو له چا نه واخیست. ما ویل کور کې دې پروت وي، نجارې ته په کار راځي. ښه دا خو دې ښه کار کړی. مینې بیا چېرته ورکه شوې؟ دې نجلۍ خو نور د زړه وینې راوچې کړې. نه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. ژړا مه بنا کوه، راچټکه شه. مینه لور مې ولې ژاړي شازیې؟ ناروغه خو به نه وي. رکه روغه ده. دا څو ورځې د جمال خان له لورګانو سره لوبې کولې. له مکتب نه پاتې کېده. نن یې بیا زړه نه کېږي، مکتب ته نه ځي. خو خیر دی. خیر مایر نه غواړي. چې لاس نیولې مې د مکتب دروازې ته نه وي ورننویستې، نه یې پرېږدم. پرېمږده مورې، زه مکتب ته نه ځم. ستا خوښه ده نه ځې؟ شازیې ماشومه خو نه یې. هغه ژاړي او ته یې له لاسه کشوې چې نه دې پرېږده. دا نجلۍ ټوله ستا له لاسه دې حال ته ورسېده مجیده. هسې بې ځایه پلوي مه کوه. لور دې ده لږ زړه پرې وسوځوه. پلاره خیر دی، مور ته مې ووایه چې نن مې پرېږدي. چې نور یې ونه ژړوې شازیې، زه به دې خپل لور په ګټه او تاوان پوهېږم. قرار یې دې په کور کې کښېني، هېڅ دې مکتب ته نه ځي. ولې به مکتب ته نه ځي؟ همدا موږ بس یو چې په غړولو سترګو له کړانده داسې یو. زه نه پرېږدم چې اولادونه مې نالوستي لوی شي. ډېر ځان هوښیار راته مه کوه شازیې. زه چې څه وایم هماغه به کېږي. نور دې هسې ځان مه ستړی کوه. زه هم همداسې غلې نه کښېنم مجیده، چې هر څه وشي مینه په کور نه کښېنوم، سبق پې وایم. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. مینه خپه وه او نه غوښتل چې مکتب ته لاړه شي، خو شازیې نه پرېښوده ځکه چې غیر حاضري یې ډېره شوې وه. مجید د شازیې ټینګار غوسه کړه او مینه یې مکتب ته له تلو منع کړه. په دې برخه کې مو بیا هم د مجید له غوسې او د شازیې له اندېښنې خبرو، خو مخکې له هغې راځئ واورو چې د ناظر زوی عبدالقادر ولې ژاړي. بس که زویه مور دې ومره، نور مه ژاړه. عبدالقادر زویه، د ناظر د زړه زونډیه زویه، چپ شه نور مه ژاړه. ته دې ویشې ماجبین جانې، په عبدالقادر ګورې سم پام نه ساتې. د همدې لپاره ټوله ورځ چغېږي. هله زما غېږې ته راشه زویه، بس مه ژاړه. که لږ ناز ورکې بیا داسې ژر غلی کېږي. خو تا ته دې ویشې دومره بېغوره یې چې د خپل زوی په غم کې هم نه یې. کرار شه ناظره، عبدالقادر د ما د لاسه نه ژاړي، د تا د لاسه ژاړي. ولې؟ له خیره سره ما څه کړي؟ عبدالقادر چای بوره نه لري، مور مړی تریخ چای نه څښي، د همدې لپاره ژاړي. ته دې ویل شي نو لاسونه دې په نکریزېدوي که څه بله، خو په ګیلاس کې بوره ور واچوه که نه. په کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي، ته بوره غواړې ناظره؟ ته یې چې خوشي بېکاره خوا دې خوا ګرځې، هېڅ د دې په غم کې نه یې چې په کور کې سودا شته، ته خلاصه ده. لرې د له مخې ناظر که بېکاره وي، خو جیب یې تل د شنو وزرو ډکو ډک وي، کولی شي چې کور ته ښه پرېمانه سودا راوړي. ډېرې باټې راته مه کړه ناظره، په سترګو دې ړنده شم که یا مې شین وزرې لیدلې وي یا تور وزرې. زه دې ښه پېژنم چې څومره د ګټې سړی یې. چې ښه مې پېژنې، تا ته دې ویل شي ماجبین جانې له خیره سره تګ رمئ. ولې د ما ته نه ویلې چې په کور کې سودا خلاصه شوې ده؟ ده اوس خو پوه شوې چې سودا نشته. وګورم چې څومره ډکې کڅوړې کور ته راوړې. ته دې ویل شي اندېښنه مه کوه، دومره سودا به درته راوړم چې ټول کلی په ننداره ورته ولاړ شي. نجیبه دروازه ټکېږي، ورشه وګوره چې څوک دی. ښه سمه ده پلاره. خدای خبر چې دروازه څوک راټکوي.
سلام علیکم معلم صاحب زرلښتې. وعلیکم سلام مجیبه. مینا کور کې شته؟ هو معلم صاحب په کوټه کې ده. ای خورې چیرته روانه یې؟ زه د مینې کورنۍ معلمه یم، ځم چې هغې ته سبق ورکم. مینه مې له مکتب او سبقه کېنولې، اوس نه هغه کورنۍ معلمې ته هېڅ اړتیا نه لري. وی ولې دې خوارکۍ له مکتبه کېنولې؟ ولې ملې نه غواړي، څه مې چې زړه راته وویل هماغسې مې وکړل. مجیب زوی دې هم مکتب ته نه پرېږدې که څنګه؟ نه یوازې مینه نه پرېږدم بس. مجیب خو هلک دی هلک، درس او تعلیم د هلک لپاره ډېر اړین دی. دا ښه کار نه کوي. مور او پلار باید د لور او زوی ترمنځ توپیر ونه کړي. همداسې چې درس او تعلیم د هلک لپاره اړین دی، همدومره د نجلۍ لپاره هم ضروري دی. ته څنګه یو پلار یې چې غواړې زوی دې لوستی لوی شي او لور دې نالوستې؟ اوس دې ته کلی ورکه، ته د مینې معلمه یې، زما معلمه نه یې چې داسې نصیحتونه راته کوې. د شړوبو مټ به له ځان نه جوړوې چې په هر څه کې کار ولري. مجیبه شازیه چیرته ده؟ هغې ته غږ وکړه. مور مې کور کې نشته معلم صاحب. معلم صاحب شازیه مازیه پسې سر مه ګرځوه، نور نو زما کور ته د درس او سبق په پلمه را نه شي. سمه ده نه راځم. پلاره معلمه صاحبه دې ډېره خفه کړه، کاشکې دې داسې ورته نه وویلې. غلی شه کمکله، ته اوس له ما ښه پوهېږې. سلام علیکم معلم صاحب ماجبینه. وعلیکم سلام. ستړی مشې معلم صاحب ابراهیمه، شکر چې په خیر بیرته مکتب ته راغلی. شکر دې په زوی شه معلم صاحب. څه حال دی؟ مکتب کې ټول ښه دي؟ څه نوې زړې خبرې خو نشته؟ شکر ټول ښه دي، هر څه سم روان دي. تازه خبره دا ده چې مکتب کې مو د ګلالۍ او کلیوالو په مرسته یوه سی کمیټه جوړه کړه. اوه دا خو مو ډېر ښه کار کړی. رښتیا معلم صاحب زه چې نه وم شاګردانو ته د ما مضمون چا درس ورکوه؟ د تا صنفونو ته مو کومکي معلم صاحبان لیږل. هغوی تر خپله توانه شاګردانو سره ډېر زحمت وښکه. خیر وسې، خدای دې تا او نور معلمانو ته خیر ورکړي. زړه مې ډېر نارامه و، ما چې شاګردان د درس او سبق شاته پاتې نه شي. معلم صاحب ابراهیمه د ولایت په ورکشاپ کې څه نوې خبرې وې؟ څه شی دې ترې زده کړل؟ څه وایم معلم صاحب ماجبینه، ډېر ښه ورکشاپ و. ډېر څه مې ته زده کړل. د درس ورکولو ښې نوې لارې او میتودونه یې درس راکړل. د درس ورکولو نوې لارې هغه څه رقم معلم صاحب؟ نوې لارې دا دي چې په درس کې له معلمه شاګرد باید ډېره ونډه ولري. شاګردانو ته د مکتب له کتابونو بهر کورنۍ وظیفه ورکول کېږي چې شاګرد په خپله په کار واچول شي او له نورو کتابونو یې را پیدا کړي. څنګه ښه، کاشکې ما هم دې ورکشاپ کې ونډه اخیستې وای او ډېر نوي شیان مې زده کړي وای. خیر دی اندېښنه مه کوه، بل ځل له خیره که ژوندي وو د تا وار دی چې ته ورکشاپ ته لاړه شي. وی خدایا اوتو څومره توپ شوی دی. ښه شو چې د ګلخان کمیس مې ونه سوځاوه. نه پوهېږم چې چا زنګ وهلی. وی پښه مې څنګه شخه شوې. هلو نرګس رندارې شکیبا یم. او شکیبا ستړې مه شې. ستړې مه شې ورندارې. خیر یوسې، څومره خوشحاله یم چې غږ دې اورم. زم خوشحاله یم. سبقونه دې څنګه تېرېږي؟ کومه ستونزه خو به نه لرې؟ نه د الله پاک مهرباني ده، سبقونه مې ډېر ښه دي او کومه بله ستونزه هم نه لرم. ښځه شکر دی. نرګس رندارې په کور کې خیریت دی؟ شکر دی، تر دې ساعته خیر او خیریت دی او ټول روغ و جوړ یو. ورندارې وایه شکیبا څه دې ویل؟ زنګ مې درته ووهه چې مبارکي درکړم. د څه شي مبارکي؟ د یو لوی کار مبارکي. د لوی کار مبارکي؟ هو ولې حیرانه شوې؟ خبره شوم چې د کلي په شورا کې خزانهدارۍ ته بریالی شوې یې. وی ښه، زه دې حیرانه کړم چې لوی کار کوم یادوې؟ له دې نه لوی کار بل چېرته دی؟ ته ښه وایې شکیبا، زه مې دې کار ته ډېره خوشحاله یم. د کلیوالو ښځو د کورونه آباد او ژوند دې اوږد وي. امین. هغوی په ما باور وکړ او د ما تر څنګ ودرېدې چې زه کامیابه شم.
دا خبره دې منم ورېندارې، خو ته په خپله یوه ډېره خوارېکښه او پوهه ښځه یې. هغوی پېژندلې چې په تا اعتبار کړی. ستا خو ورېندارې هم چې داسې وایې. نه ورېندارې، هغه خبره نه ده. ما ته پېژندلې نه ده چې پوهه یې ډېره زړه سواندې هم یې. شکیبا که رښتیا درته ووایم دا کار مې ځکه ومانه که خدای پاک راته توان راکړي چې خپلو کلیوالو ښځو ته خدمت وکم. انشاءالله چې همداسې کېږي. بس ستا نه مې د دعا تمه ده. دعا به څنګه نه کوم ورېندارې، ستا سره یوازې زما نه د ډېرو نورو کسانو دعا ملګرې ده. مننه شکیبا، زموږ د کلي په شورا کې هېڅ یوه ښځه استازې نه وه. زه خبره وم، خو نه پوهېږم چې د دې کار اخر به څنګه وي. ورېندارې دا خبره دې ولې وکړه؟ دا مې ځکه وویل چې د کلي ځینې نارینه نور فکرونه لري. هغوی ښځه استازې په شورا کې نه غواړي. ویرېږم چې کومه ستونزه راته جوړه نه کړي. غوټۍ څه دې ویل؟ راځه چې لږه دمه ونیسو، دلته به لږې ودرېږو. سمه ده، دا کڅوړه به دلته په دې کبلو کېږدم چې په خاوره نه شي. زه به میم کڅوړه همدلته کېږدم. غوټۍ خورې ښه شو چې نن بازار ته ولاړو او سوداګانې مو پوره کړې. ته ښه وایې شازې، که نن نه وای تللې بیا ته اړوې چې یوه بله ورځ کارخانه بنده کړې او په سودا پسې بازار ته تللې وای. ته ښه وایې شازې، اخوا وګوره. څوک دی؟ زرلښته ده، د مینې کورنۍ ښوونکې. وی ته رښتیا وایې، زه خو دومره ستومانه یم چې له ډېرې ستومانۍ نه مې سمه ونه پېژندله. لکه چې له ښوونځي نه راغلې ده. هو، نه یې وینې چې د معلمۍ جامې په غاړه دي. همدا یې د راتګ وخت دی. هره ورځ هم دې وخت کې راځي. بیا چې ستوماني وباسي د مینې سبق ته راځي. صبر چې دې خوا رانږدې شوه بیا به ورسره ستړي مشي وکړو. د هغې سره هم چې روغبړ وکړ بیا به زه او تم د کارخانې خواته ور وخوځېږو. سمه ده. وی دا څه شی کوي؟ زه او ته یې سلامۍ ته ودرېدلو او دې بیبي جانې خپله لاره موږ نه چپه کړه. چې داسې ولې وکړه شازې؟ زه څه پوهېږم غوټۍ. ښې زموږ خواته وکتل. ما ویل ګوندې اوس به موږ خواته راوګرځي. عجیبه ښځه ده. زرلښتې و زرلښتې غوږونه یې کاڼه اچولي دي. ته ښه وایې، زما غږ یې واورېد او ځواب یې رانه کړ. هغه د خپل کور په لور ورتاو شوه. زه څه کوې، سر دې پې مه خوږوه. وایي غوټۍ خورې، داسې مه وایه، زما سره زړه کې سودا پیدا شوه. د څه شي سودا؟ نه پوهېږم چې ولې یې داسې وکړل. ما خو له هغې سره هېڅ بد نه دي کړي چې دې له ما نه مخ واړوه. زه ورته حیرانه یم، که نه ډېره ښه ښځه ده. دا څه پېښ شول چې یو ناڅاپه بدله شوه؟ نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. زرلښته د شازیې کور ته راغلې وه چې مینې ته سبق ورزده کړي. شازیه په کور کې نه وه. مجید د زرلښتې په لیدو غوسه شو او هغه یې د تل لپاره خپل کور ته له راتلو منع کړه. له بلې خوا مجیب خپه دی او له شازیې څخه غواړي چې له دې وروسته په کور کې کینی او بازار ته لاړه نه شي. راځئ واورو چې مجیب ولې له خپلې مور څخه دا غوښتنه کوي. مجیبه زویه بوره درته واچوم؟ هو مورې، زه تریخ چای نه څښم. پیاله دې در واخله. زه مې ځان ته پیاله ډکوم چې بیا وروسته نه ورته وزګارېږم. مورې، ته ولې بازار ته تللې وې؟ خو په کور کې به ناسته وای. مجبوره وم چې لاړه شم زویه، د کارخانې مواد خلاص شوي وو. ولې داسې وایې؟ که ته په کور کې وای زرلښته معلمه به مو ولې له کوره خفه تلله؟ څه؟ زرلښته خفه تللې؟
ولې چا خپه کړه؟ هغې غوښتل چې مینې ته سبق ور زده کړي، خو پلار مې چې ولیده ورته یې وویل چې مینه مې له مکتبه وایستله، بیا زموږ کور ته را نه شي. وی نه پوهېږم چې له دې سړي سره زه څه وکم. په څه خواریو مې د مینې لپاره معلمه پیدا کړه چې په کور کې سبق ور زده کړي، هغه یې خپه کړې. مینه نه وه، خو زه هلته په انګړ کې ولاړم. زرلښتې معلمې مې چې د پلار خبرې واورېدې نو ډېره خپه شوه او همداسې له کوره ووته. زه چې له بازاره راتلم په لاره مې ولیده، مخ یې رانه واړاوه، خو زه نه پوهېدم چې زموږ له کوره خپه وتلې. ځکه یې خبرې نه دي د سره کړي چې پلار مې خپه کړې. ډېر مې زړه بې بد شو مورې، پلار مې ولې داسې کوي؟ هی زویه، د همدې ولې ځواب یې له ما ورک دی، د خپلو اولادونو په غم کې نه دی، بس څه چې زړه غواړي هماغسې کوي. که اوس زرلښته را پخلا نه کړم مینه له درسونو پاتې کېږي. چاوه هر څومره سړېږي ګویا کې ستا غږ ورکېږي. رحمداد خانه د ناظر د زړه ارمانه، تا ته دې ویل شي دنیا په ناظر ورانه، خو په تا باندې ودانه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ناظره بې ګودره بیا څه ټکه در باندې پرېوتې چې داسې په ګیلو سارې؟ هی له خپله پخته ګیلمان یم نه امداده، تا ته دې ویل شي دا مې ځکه ویله چې زه په یوې ټانګې پسې را لحنه ګرځم او ستا د پیسو حساب نه کېږي. ناظرګیه زما هم چورت خراب دی، اپلس یې بانه باندې دا داسې که نو ولې ما کومه خزانه موندلې چې داسې وې؟ خود نو خزانه خو د دغه د په لاس کې ده که نه، له خیره سره همدې ډول ته چې ټنګ ورکړې له هرې خوا یې پیسې ورېږي پیسې. که ما وپوښتې ته به وتښتې، نه د چا زوی شوې ګویا کې نه د چا خادي ده، که په سپېره میدان هر څومره ډول ووم دا ده چې که نو هېڅ ګټه نه کوي. نه ناظر دومره ساده نه ده چې ستا په خبرو به باور کوي. رحمداده لرې د له مخې د ډول تصویر یې هسې نه ټینګوي، زه پوهېږم چې بیا کوم غوړ واده ته بلل شوی. هو ناظرګیه د سر مازغه به راته نه خورې، ګویا کې چې څه درته ویم هغه ومنه، که نه ما په خپل حال پرېږده چې نورې دې ګوره دا اوتې بوتې نه شم اورېدی. داسې مه وایه رحمداده، ناظر راغلی چې له خپل شیرین نالا نه مرسته وغواړي خو هغه ته یې مه خړوي. ها ووایه چې نن دې بیا څنګه لالا شم، د څه شي مرسته وکړم؟ تا ته دې ویل شي دغسې غوړې خبرې وکړه چې زما دا سپېره او نیسته یې وهلی زړه مو مړ شي که نه. اوس دې اصله خبره وکړه ګویا که چې زه پرې پوه شم. اصله خبره دا ده چې تا ته دې ویل شي ناظرګل دې نیستۍ لاندې کړی، که پیسې په پور ورنه کړې له ډېره غمه به لیونی شي. ناظره په زخمونو مې مالګې مه دوړوه، د نیستۍ او مفلسۍ له لاسه زما زړه تڼاکې تڼاکې دی. ګویا کې در نظر کړي به مې وې خو سوری ګران هم نه لرم. داسې وایې نو تا ته دې ویل شي دا به څنګه شي؟ داسې وکړه ورشه هغه پاړ دوکاندار ته ووایه دا ده چې که نو ګوندې هغه یې درکړي. ولاړ سئ. کښېنئ شاګردانو، ټول ستړي مه شئ. ته هم ستړی مه شي معلم صاحب، دا څو ورځې مکتب کې نه وې؟ ولایت ته تللی یم بچو. شمسه خبر شوم چې لاس مات شوی و، اوس څنګه دی؟ اوس بیخي ښه دی معلم صاحب. زه چې نه وم ساعت مو خالي و، که بل معلم به درته راته؟ نه معلم صاحب بل معلم راتلو، خالي ساعت مو نه دی تېر کړی. ښه دا خو ډېر ښه کار شوی چې وخت مو نوي ضایع شوی. اوس به تاسو داسې وکړئ چې ټول خپل قلمونه او کتابچې را وباسئ چې زه نن کورنۍ وظیفه درکوم، ټول د خپل ځان سره ولیکئ. معلم صاحب لیکلو ته اړتیا نشته، په یاد مو پاتې کېږي. لیکلي ښه دي او سبا یې د تاسو نه نه غواړم، څو ورځې وخت درکوم. موږ یې لیکو معلم صاحب، څه راته ووایه. تاسو به هر یو د افغانستان د تاریخي ځایونو په هکله معلومات راټول کړئ او بیا یې پر پاڼو ولیکئ.
د هر چا معلومات چې کره او ډېر وو او په سمه بڼه یې لیکلي وو هغوی ته بیا نمرې ورکول کېږي. شمسه ته دا کتاب راکړه. ها واخله. صبر چې زه یې وګورم. څه شی لټوې مجیبه؟ کتاب مې لیده چې دا معلومات په کومه پاڼه کې دي. هسې ځان مه ستړی کوه، دا د تاسو په کتاب کې نشته، که وي هم ډېر کم به وي. تاسو باید دا معلومات د نورو کتابونو او بل ځای را پیدا کړئ، بیا یې ولیکئ. چې کتاب کې نه وي نو بیا دا دومره معلومات څنګه را پیدا کړو معلم صاحب؟ موږ د دې دپاره تاسو ته دا کار سپارو چې تاسو د مکتب د کتابونو پرته نوره مطالعه هم وکئ. موږ سره په کور کې هم کتابونه نشته، له څه شي وکړو؟ بس پسې وګرځئ چې معلومات د هر ځای راټولوئ، خو په یاد ولرئ چې که دا نمرې مو زیاتې واخیستې په امتحان کې به ډېره مرسته در سره وکړي. لکه چې په کور کې څوک نشته، هر څومره چې دروازه ټکوم څوک یې نه راته خلاصوي. یوه شېبه صبر وکړه، دا راغلم. وی شکر دا د زرلښته په کور کې ده. دا دروازه تا راټکوله شازي؟ که زړه دې نه بدېږي بېرته لاړه شه، نه غواړم چې خبرې در سره وکړم. زرلښتې خورې خیر دې دروازه مه پورې کوه، غوږ شه چې څه درته وایم. وایه بیا د څه لپاره دلته راغلې؟ زه تېره ورځ بازار ته تللې وم، بېرته چې کور ته راغلم مجید راته کیسه وکړه چې مجید تا سره ډېر بد چلند کړی. شازي که رښتیا راباندې وایې ته او کورنۍ دې هېڅ زما نه خوښېږئ. بیخي مې زړه درنه لکه تور دیګی داسې تور شوی. ګیله دې په ځای ده، خیر دې مه خفه کېږه. د مجید په ځای زه بښنه درنه غواړم. مجید یو سرتنبه بني ادم دی، هغه د خپل بچیانو په غم کې نه دی، یوازې د پردیو خبرې مني او بې ځایه رواجونو ته ارزښت ورکوي. زه خو په خپل سر نه وم درغلې، خو تا راته ویلي. هو ما راغوښتې وې. مجید هم په همدې پوه دی، خو هغه تل همداسې کوي، د مینې لپاره بانې پیدا کوي چې له مکتب نه پاتې شي. خدای دې نیک ور وښي. سخت زړه مې خفه و، خو خیر. مجید مینه په رښتیا له مکتبه کېنولې؟ هو د همدې لپاره ډېره اندېښمنه یم، داسې نه چې خدای مه کړه مینه بې سواده لویه شي. مینه ډېره لایقه نجلۍ ده، که ته ورسره مرسته وکړې نو ارومرو به خپل سبقونه ووایي او ښه راتلونکي به ولري. له ډېرو ویلو مې ژبه کې ویښتان شنه شول، خو څه وکړم چې مجید یې نه مني. تر څو چې زه په هغه د مینې د مکتب د تللو خبره منم، خیر دی ته مه خفه کېږه. اوس چې ته تر دې ځایه راغلې عذر دې منم او درنه نه خفه کېږم. نو تر څو چې بیا ما اول نه وي درکړی مینې ته د درس ورکولو لپاره مه راځه، هسې نه چې د مجید له وجې بیا خفه شي. میرات یې کې نن رانه وړه نرې شوي، خدای دې وکړي چې ډوډۍ ونه څڅي. یو خو مې د دا بخته مور واخلي چې له ځوانۍ نه مې تر زړښته لستوڼي کار ته پورته کړي. ترورې هغه راپیده راکه چې زه درته واري کم. ته د ځان مه ستړې کوه نرګس، ما ته خو هسې را پېښه ده، خپله یې کوم. له تا خو څه زیاته نه یم، ستړې کېږم نه، راکه چې زه وکم. زه خیر اوسې، د یوې ورځې کار د هېڅ ځای هم نه نیسي، هماغه ښه ده چې کراره په ځای کښېنې. په خبره دې پوه نه شوم ترورې. په خبره مې څنګه پوه نه شوې نرګس؟ پخوا چې یوازې معلمي ته تللې د کور کارونو ته د کومې ګوتې وروړي دي، اوس خو هغه د شورا هم در په غاړه شوه، اوس خو بیخي نشې کولی چې د کور کار راسره وکړې. داسې نه ده ترورې، شورا ته خو د معلمي په شان هره ورځ نه ورځم. نو دا څنګه شورا ده چې هره ورځ به نه ورځې؟ شورا ته یوازې هغه ورځې ورځم چې کومه ستونزه یا کوم کار اوسېږي، پرته له هغې نه ورځم. ځه دا خبرې به په خوب کې وګورې. د شورا خزانهداري باندې د معلمي ګمان کړی ده که څه بلا؟ خزانهداري څه اسانه کار نه دی وجلې. ته داسې وکړه چې وروسته له دې نه هغه خپله کوټه هم جارو کوه، هغه هم ما ته پرېږده چې زه یې درته جارو کړم. وی ترورې کوم عجیبې خبرې کوې، کوټه به مې ولې ته جارو کوې؟ زه چې جارو نه کړم نو پیریان یې درته جارو کوي، یا د هوا نه مرغان د جارو کولو دپاره راښکته کېږي که څه بلا؟
نن راته ډېره په غوسه یې. اندېښنه مه کوه، د ما په شان کمالدار انګور لرې. زه پوهېږم چې څنګه معلمي ته لاړه شم، څنګه د شورا ستونزې حل کم او څنګه د کور کارونه وکم. اوس خو له ماړې ګېډې خبرې کوي وجلۍ، چې یو ځل کارونه در په غاړه شي بیا به د کمال وګورم.